الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده، وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت منذ مسلمانان نور الله تعالى خبر مبارك كتاب کے فرمائی الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. دغه آیت مبارک الله تعالی د حج متعلق بیان فرمای، او دا میاشت د شوال د وړوکي اختر دا میاشت، او دی پسې چې کومه میاشت د ذوالقعده او بیا ذوالحجه، دې ته اشهر الحج ویل کېږي، د حج میاشتې ورته ویل کېږي. نو دا آیت شریف کې د حج د میاشتو بیان دی چې الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې معلومې دي چې دا شوال دی، ذوالقعده ده او ذوالحجه ده. نو حج خو په شوال کې او په ذوالقعده کې نه، خو په ذوالحجه کې، خو د حج احرام په دې میاشتو کې تړلی کېږي. اوس نه یو سړی احرام تړي د حج، نو تړلی شي، نو ځکه ورته اشهر الحج ویل کېږي. د حج میاشت او خلک په دې کې د حج د سفر تیاری کوي، او د لرې ځایونو خلک را شروع شي هغه سفر د حج چې د هغې ابتدا کوي. فمن فرض فيهن الحج، پس هغه څوک چې هغه فرض کو په دې کې حج په ځان باندې په احرام تړلو سره، حج په فرض او د حج ادا کول، یا حج فرض نه دی خو د احرام د حج وتړل. نو چا چې دې کې احرام د حج وتړل، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اوس د حج د احرام تړلو سره په ده باندې کمې ذمهوارۍ راغلې، دی به ورسره رفث نه کوي، فسوق به نه کوي، او جدال به نه کوي. د نفس خواهشاتو سره چې کومې خبرې تعلق ساتي، د هغې نه به دی اوس ځان ساتي، ځکه د احرام تړلی. او جګړې به نه کوي، جګړې اسم مناسب عمل نه دی. فسوق به نه کوي، نافرمانی به نه کوي، نافرمانی او ګناهونه اسم نه پکار. او چې څوک احرام وتړي، نو په ده باندې خو بیا ډېر اهتمام پکار دی چې دی د فسوق نه، د ګناه نه، د نافرمانۍ نه ځان وساتي. ولا جدال فی الحج،
او په حج کې جګړې نشته دي، جګړې او پکې نه کوي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او تاسو چې څه خیر کوئ څه نیکي کوئ نو هغه الله تعالی ته معلومه ده. څه نیکي هم تاسو کوئ، نیک اعمال چې تاسو کوئ یا د څه نه چې تاسو منع کړي شوي او د هغې نه تاسو ځان منع ساتئ نو دا هم بیا نیکي شوه. د رفث نه چې څوک ځان ساتي نو د نیک عمل وکړو، د فسوق نه چې ځان وساتلو د نیک عمل وکړو، د جدال نه ځان وساتلو دا نیک عمل. دین علاوه کوم نیک عمل بنده کوي نو تاسو چې څه عمل هم نیک کوئ یعلمه الله، الله تعالی ته هغه معلوم دي، د الله تعالی په علم کې د خدای ته هغه معلوم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، او تاسو توخه واخلئ ځان سره، زاد راه واخلئ. وتزودوا او زاد راه واخلئ، د لارې توخه ځان سره واخلئ. فإن خير الزاد التقوى، پس یقینا بهترین توخه د لارې هغه تقوا ده. واتقون یا اولی الالباب، او خاص هم زمانه یره کوئ ای د عقل خاوندان. دغه آیت شریف کې چې کوم مضامین ذکر شوي دي، یو خدا چې د اشهر الحج بیان دی، پکې میاشت د حج معلومې دي. بیا چې څوک حرام وتړي د حج، د باندې اوس کومې ذمهوارۍ راغلې، دی به رفث نه کوي، د نفس د خواهشاتو سره چې کومې خبرې تعلق ساتي د هغې نه به دی اوس ځان مکمل ساتي، او دی به د فسوق نه د نافرمانۍ نه د ګناه نه ځان ساتي، او دی به جګړې نه کوي د سفر د وجې نه، د ستړیوالي د وجې نه، د بیمارۍ د وجې نه انسان کې مزاج کې فرق راشي، مزاج نازک شي، غصه ورشي. خو دی به دا احتیاط کوي، دا کوشش به کوي چې ما چونکې حرام تړلی دی، حج ته راغلی ما، نو د جګړو نه به دی پرهیز کوي. د دې خبرو چې چا خیال وساتلو نو هغوی ته د حج هغه فواید او هغه ثمرات مکمل نصیب شي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد مبارک دی د حج په باره کې، من لم یمنعه من الحج حاجة ظاهره، هغه څوک چې هغه باندې حج فرض، صاحب د استطاعت و حج په فرض او دی د حج نه منع شوی په څه وجه باندې، څه شرعي عذر نه، څه شرعي مجبورۍ دی د حج نه منع کولو، مرض حابس نو، داسې مرض چې د هغې د وجې نه دی بیا حج نشي کولی، داسې بیماري هم نه وه، سلطان جائر هم نو، ظالم بادشاه دی نه منع کولو د حج نه، او د بیا هم حج ونه کو، څه شرعي مجبوري نشته او حج په فرض او د بیا هم حج ونه کو. فلیمت ان شاء یهودیه و ان شاء نصرانیه، نو د ده دا مرګ چې دی د مړ شي، که خوښه یهودي د مړ شي او که خوښه نو نصراني د مړ شي. یعنی حج په فرض څه شرعي مجبوري نه وه او د بیا هم حج نه کولو او مرګ ورته رالو، نو د ده دا مرګ چې دی دا د ده خوښه د یهودي مري او که نصراني مري. یعنی دغه حالت د ده که ده ته مونږ یهودي او نصراني نه وایو، دی یهودي شوی او نصراني شوی خو نه دی، خو کار یې داسې وکړو د نافرمانو خلکو په شانتې کار یې وکړو، نو دا مرګ د مسلمانۍ مرګ نه شو. بعضې خلک حج په فرض او خود ساخته مجبوریان ځان ته رامخې لکي، هغه مجبورو ته شرعي عذر نه ویل کېږي. نو چې شرعي عذر نی او بیا هم یو سړی سره د دې چې په د حج فرض او حج نو کړی او مرګ ورته رالو، نو دغه مرګ د ده چې دی نو هغه داسې دی لکه د یهودي مرګ چې څنګه یو د نصراني مرګ چې دا د نافرمانۍ هغه انتها شو بلکل، چې د خدای د کور هغه طواف هغه عبادت په ده باندې فرض شوی او د ځان په زور د هغې نه محرومه کړو. بل د حج
په فضیلت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. چا چې حج کو د الله تعالی د رضا لپاره، یو خدا سي حج چې د بل څه غرض د پاره څوک کوي، نو د ریا عمل چې د خدای رضا پکې نه، هغه الله تعالی ته مقبول نه. هغه حج چې خالص د خدای د رضا لپاره، من حج لله، چا چې حج کو د الله تعالی د رضا لپاره، فلم يرفث ولم يفسق. آیت شریف کې چې څنګه ذکر و چې دی به رفث نه کوي، دی به فسوق نه کوي، جدال به نه کوي، نو د رفث نه او د فسوق نه ځان وساتلو، د حج د آداب و خیال وساتلو او حج سرته ورسولو. نو دی چې د حج نه واپس راځي نو د ګناهونو نه داسې پاکي لکه چې په دغه ورځ پیدا شوي. څنګه یو ماشوم پیدا شي د ګناه نه کړي، نو حج سره د دغه سابقه ګناهونه ټول معاف شي. دا کم یو حج سره چې هغې کې رفث او فسوق او جدال نه او د الله تعالی د رضا دپاره شوي. او بل حدیث مبارک دی چې حج مبرور مقبول چې خدای قبول کړي، لیس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور بل جزا نشته ما سوا د جنت نه. چې د چا حج قبول شو بس د جزا او بدله د خدای په نس چې د هغه څه شی دی جنت، اوم جنت ورته ورکول کېږي. نو چې داسې فضایل او برکات د یو عبادت او یو سړی په ځان باندې پوهېږي، خپله اندازه ورته یي چې ما سره دومره پیسې شته چې په هغې به د حج داخله وکړم او د سفر دوران کې زما د بال بچ چې کومه خرچه ده هغه هم پوره کېږي، د سفر دوران کې د ده چې کومه خرچه ده هلته کې د خوراک څښاک او د رهایش د هغې خرچه هم برابرېږي او څه شرعي عذر نشته دی، نو ده ته پکار دی چې دی د خامخا حج وکړي. او دا چې دې ځله نه کوم بل ځله به شي او بیا به شي او بل کاله به شي، او که حج مې وکړو نو بیا به ګناه نشم کولی، که حج مې وکړو بیا به ګیره پرې خو غواړي، که حج مې وکړو او دروغ وایم بیا به خلک وایي دا لا تا حج کړی او دروغ وایي، که حج مې کړی او حرام خوراک کوم حرام کاروبار کوم خلک به وایي ته عاجز یې او دا کارونه کوې. او دی د دغه خیال په وجه باندې هغه خپلو ګناهونو کې اخته دی چې کاروبار مې حرام دی، کارونه مې ټیک نه دي، حج ته لا سم نه یم، چې کله مې کاروبار ښه شي نو بیا به وروسته په کراره حج وکړم او توبه او بیا وباسم. دی دې دا سوچ وکړي چې ده سره دومره وخت شته چې دی به دومره اوږدې اوږدې منصوبې جوړوي چې دې کال نه او بل کال نه او بل کال نه بیا زه حج ته ځم، او سنې کاروبار مې ښه نه دی دا به بیا پرېږدم بل کال نه، بیا به بل کاروبار شروع کوم، هغې کې به ګټه کوم، بیا به حج کوم. دا دومره منصوبې ته د کوم ځای نه جوړوي او د دې دا ګارنټي تاسو چا درکړې؟ نن در باندې خدای فضل کړی دی، دومره پیسې شته چې د حج داخله پې کولی شي، د ستا د بال بچ خرچه هم پوره کېږي، ستا خرچه هم پوره کېږي د سفر په دوران کې، او څه شرعي عذر نشته دی، داسې مرض نشته چې د حج نه پې پاتې شي، داسې یو ظالم جابر در باندې نه دی مسلط چې هغه تا حج ته نه پرېږدي، داسې څه شرعي رکاوټ نشته دی، او بیا هم ته حج ته نه ځي او منصوبې جوړوي چې بل کال به او بل کال. نو پکار دا دی چې په داسې عباداتو کې سړی کوتاهي ونه کړي. دا ټول عمل دا د شیطان یو لوی جال دی چې انسان ته رامخکې کړي، اوږده اوږده امیدونه ورته رامخکې کوي. اوس لا توبه مه وباسه چې حج وکړې بیا به توبه وباسي، او دا فلانې نیک کار به بیا په دې تاریخ را شروع کړي او داسې به وکړي هغسې به وکړي، او دې ته د انسان نه ګوري چې زما زندګي دا بې ثباته زندګي ده، بې اعتباره زندګي ده، هېڅ پته نه لګي چې تا ته دومره موقع میلاویږي او که نه میلاویږي. نو دغه میاشت د شوال او ورپسې میاشت د ذوالقعدې او هغه د ذوالحجې دا اشهر الحج دي، په دې کې د حج تیاری کېږي، د حج سفر پکې کېږي، او بیا د حج مکملاتو کې
چې حج ورسره مکملیږي. او د حج دغه فریضې چې تا ته الله تعالی د هغې توفیق درکو، د هغې شکریې لپاره خلک بیا مدینې منورې ته ځي. الله تعالی دې بیا بیا زمونږ نصیب کړي د ډېر ادب سره هلته لاړ شي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وړاندې باندې ودرېږي او خپل آقا صلی الله علیه وسلم ته خپل عاجزانه سلام پیش کړي. الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. د دین لوی اعزاز د امتی د پاره بل کم کې دی چې دې د حج په سعادت باندې مشرف شو. خدای خپل کور ته راوغوښت، د کعبې شریفې طوافونه وکړه او مدینې منورې ته لاړو، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سلام یې وکړ. هغه مبارک فرمایي من زار قبري وجبت له شفاعتي. چا چې زما د قبر زیارت وکړ، زما روزه اطهر ته څوک رالو، نو وجبت له شفاعتي، د هغه دپاره زما شفاعت واجب شو. نو چې د حج دغه سفر، د عمرې دا سفر مدینې منورې ته تګ، دې سره تا ته دومره لوی انعام ملاویږي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه شفاعت تا دپاره واجب شي. دا څومره لوی سعادت. او یو سړی هسې د وسوسو په بنا باندې او د خپلو سوچونو په بنیاد باندې د دغه دومره لوی خیر نه ځان محرومه کوي، او دا څه پته لګي چې تا ته بیا نورم ژوند دا موقع درکوي او که نه درکوي. نو په عباداتو کې هر یو عبادت شي تاخیر پکې نه دی پکار، او بالخصوص دغه ورځې د حج څومره چې کیدی شي د یو انسان نه او د دپاره دا ممکن وي چې دی لاړ شي، نو په دې کې ایثارتیا نه ده پکار. بل د حج فوائدو ته چې انسان خیال وکړي، د دې حج هغه ربط ته چې بنده خیال وکړي، دې کې چې کومه فلسفه د هغه ځان له یو مستقل بحث دی چې مخکې مسلمان د رمضان شریف روجې ونیوي، خپل خوب قربان کو، تراوو ته به ولاړو، خپل خواهشات قربان کړي، خوراک څښاک نه کولو د سبا صادق نه تر غروب آفتاب، د خدای د حکم پیروي کول او د خلاف ورزۍ نه ځان ساتلو. بیا دغه سلسله روانه وه چې اخري عشره شوه، د ورپسې خپل کورم پرېښو، د خپل بال بچ نه ځان را جدا کو، رالو په جومات کې دیره شو، د اعتکاف هغه لس شپې ورځې هغه یې د خدای په کور کې تېره کړي. اوس دغه مسلمان د دغه د خدای سره مینه چې روژې نیوه، تراویح کولې، تهجد یې کول، اعتکاف یې کولو، د دغه شوق، هغه ذوق، هغه مینه هغه نور هم زیاته شوه. دی وایي اوس د خپل محبوب هغه در او دیوار، د خپل جانان هغه وطن، هغه لارې کوڅې، چا چې مونږ ته د رمضان شریف د دې هغه فرضیت، د دې هغه عبادات ښودلي، د اعتکاف فضایل راته چا ښودلي، د لیلة القدر بیان چې راته چا کړی، د تراویح اهمیت نه چې مو چا خبر کړي، د هغه مبارکې هستۍ هغه کور کلی کتل پکار دی، د هغې هغه در او دیوار کتل پکار دی، د پروردګار هغه حکم هغه چې د په ځای کو روژې ونیوې، د ده دا شوق پیدا شو چې اوس زه د پروردګار هغه کور ته لاړ شم، نورو جوماتونو کې خو د وخت تېر کړو، تراویح وکړو، لمونځونه یې وکړو، اعتکاف یې وکړو. اوس د ده دا خواهش دی چې زه هغه جومات ته هم لاړ شم چې هلته کې یو مونځ په 1 لاک باندې قبلېږي، مسجد حرام، او هغه کور په خپلو سترګو باندې ووینم کوم ته چې بیت الله ویل کېږي، د الله کور. او دی بیا د هغې په سفر باندې روانېږي، او بیا هغه خپل هر څه چې دی نو څنګه په رمضان کې د قربان کړي خپل خواهشات، د حج په دې سفر کې دی ورپسې نور هم ور وړاندې شو په دې عشق کې. اعتکاف کې دی په خپلو کپړو کې ګرځېدو، خپله ټوپۍ په سر او پټکې په سر، بهر به وتو، خپل بوټان به یې اچول، خپلې سپلی به یې اچول، لیکن اوس د هغه خپل لباس وغورځول، هغه قمیص، هغه پرتوک، هغه څادر او پټکې او ټوپۍ لرې که د ځان،
او داسې پیزار په خپو کې واچولو چې هغه برهنام پیزار ټول خپه پکې څرګند دی معمولی غونتې چپل په خپو کې واچي او د احرام څادرونه د ځان نه راچاپېره کړي یو نه لنګ و یو بل څادر کې او سر یې سرتور یو سر ببري نوکونه نه کټ کوي ویښته نه کټ کوي او د لبیک اللهم لبیک چغې وایي ده چې روژه نیوه ام د خدای د رضا دپاره روژه نیوه چې ماتوله ام د خدای د حکم په تعمیل کې روژه ماتوله چې پشمنې کولو تراویح کولې ام د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په تعلیم باندې عمل کولو او چې اعتکاف ته راغله نو ام دغه مقصد چې خپل خدای رانه خوشحاله شي او خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک رانه خوشحاله شي د هغه په سنتو باندې عمل وشي دغه هم د الله په کور کې حاضري وه جومات کې ناسته وه خو اوس دی په داسې انداز کې دی چې بلکل انداز د لیونو په شان دی یو دیوانه چې څنګه چغې وایي هغسې چغې را شروع کړي ځکه اوس د صبر هغه پیمانه نور هم سیوا شو د دغه شوق او ذوق چې هغه نور هم زیات شو ځکه چې کوم صبر او برداشت شو اوس د هغې بله مرحله شروع شوه اوس په چغو باندې سر دی لبیک اللهم لبیک چغې وایي خدای زه حاضر یم پروردگار زه حاضر یم لا شریک لک لبیک ستا هیڅ څوک شریک نشته دی زه ستا در ته حاضر شیم د الله په در کې دی خپله حاضري لګوي او په چغو باندې سر دی او لباس یې شو نو هغه د پهچان نښه وه هغه د ځان نه لرې کړې که ټوپی په سر و چا باندې اندازه لګولی شو چې دا خو چترالی ټوپی ده دا خو بلوچی ټوپی په سر کړې ده دا خو سندي ټوپی په سر دا جوړې ده سند نه راغلی خو دا هغه هر څه لرې کړو هغه خپل پهچان یې بلکل ختم کړو که پښتو کې خبرې کولې خلکو به وي دا پښتون دی که پنجابي یې وي خلکو به وي دا پنجابی راغلی دی که فارسی کې خبرې کولې خلکو وي دا څوک فارسي بان دی خو دا هغه خپله ژبه هم پرېښې ده د ده په ژبه باندې صرف یو نعره ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک پښتون هم دغه نعره لګوي پنجابي هم دغه نعره لګوي او که مهاجر دی او که انصار دی او د هر ملک نه چې راغلی دي د هر وطن نه راغلی دي او د هرې ژبې خلک چې دي د ټولو په ژبه باندې دغه یو نعره ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ای د خپل پروردگار په حضور کې خپل حاضری په دغه الفاظ سره لګي او دغه عاشق دې چې مکې شریفې ته رادن نشي او بل د امین باندې نظر پریوزي چې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک کلی دی دا کلی دی چې الله رب العزت خپل حبیب صلی الله علیه وسلم دلته پیدا کړ بلد آمین دی هغه مبارک خار دی چې په هغې باندې رب ذوالجلال قسم خوري لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ای حبیب صلی الله علیه وسلم زه په دې خار باندې قسم خورم وانت حل بهذا البلد او قسم په ځکه خورم چې ته په دې خار کې اوسېږي ته په دې خار کې پیدا شوې په مکه مکرمه کې ستا وړوکوالی تیر شوی دی ستا ځواني دلته کې ته په دې خار کې ګرځېدلې د دې لارو کوڅو ستا ملاقات کړی دی او د دې هغه شګو او هغه کاڼو ستا تلیف کول کړي دي نو زه ځکه په دې کاڼو باندې او د کاڼو والا او غرونو والا خار باندې قسم خورم وانت حل بهذا البلد چې دې کې د دواړو جهانو سردار مبارک ګرځېدلی او دې غرونو زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدن کړی دی او په دې غرونو باندې زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مبارک نظر لګېدلی او دلته صحابه کرام ګرځېدلی دي ای خپل وخت او خپل عمر دلته تیر کړی دی نو چې هغه مبارک خار ته دغه عاشق رادن نشي
او بیا دې مسجد حرام ته رادننه شي او بیا په کعبه شریفه باندې د نظر پریوسي. نور جماعتونو ته چې بنده لاړ شي نو تحیت المسجد کوي، تحیت الوضو کوي، د اوداسه مونځ او د جماعت په فضیلت کې چې کوم مونځ راغلی. خو مسجد حرام ته چې بنده را داخل شي نو که د فرضي مونځ وخت سړی سنتو کې او فرضو کې شامل شي او که وخت ونو سیده لاړ شي بیت الله شریف ته ځان ورسوي. دغه وخت کې دی نوافل هم نه کوي، نه نیت تړي، نه په نامله باندې لاس کېږدي، نه رکوع کوي، نه سجده کوي. دی عاشق دی، بس د لیونو اندازې دی، بس څادرونه ځان نه چاپېره کړي، په لنګ کې راغلی دی، سرتور سر دی، خپې بلې خپې دی. نو د عاشقانو په انداز کې دی ځان رسوي کعبة الله ته، بیت الله شریف ته، او هغې ته نیغ نیغ ګوري. یو عاشق چې خپل معشوق ته ګوري، خپل محبوب ته ګوري، په بیت الله شریف باندې د نظر او د خپل رب نه سوالونه کوي، دعاګانې کوي، او بیا د حجر اسود استلام کوي. که مکمل شي نو ښکلولو کوشش کوي، ښکلې کړي، او بیا د هغې نه تاوېدل را شروع شي. که د عقل په بنا باندې سړی ګوري نو وایي به چېرې دغه ځای کې د دې ډېر نفلونه وکړي، هر څه نه مخکې د عباداتو ته زور ورکړي. خو دا سفر چونکې د عشق سفر دی، عبادت پکې شته خو عاشقانه انداز دی، د ده تاوېدل را شروع شي. د هر څه نه مخکې دی د هغه کور نه تاوېږي، او دا چاپېره چورلېدل دا هم د عشق یو انداز دی. د لیونو په شانتې د کور نه چاپېره ګرځېدل، سر یې ښکته کړی، سترګو نه اوښکې روانې، او د بیت الله شریف نه تاوېږي، او په ژبه باندې د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد الفاظ. او بیا چې د هغې نه فارغ شي، و چکر یې برابر شي، ملتزم شریف ته راشي، ځکه دی خو خدای پسې راغلی دی، د خدای د رضا لپاره راغلی دی، د خدای د کور ملاقات ته راغلی دی. نو اوس دی هغه درشلې ته ځان رسوي چې دا د خدای د کور درشلې دی، په هغې باندې دی لاس کړي، هغې پورې ځان جوخ کړي، او کوشش دا کوي چې دې نه زه خپل لاس را چاپېره کړم، او بیا چې چاته جړا نه ورځي نو هغه یې هم دغه ځای کې په چغو باندې سر شي، او چې څومره جړلی شي هغه ځای کې هغه جړا چې دی نو هغه دې وکړي. ځکه د ده دا عقیده ده چې نن زه په عمر کې خدای خپل کور ته راوستم، او د خپل کور هغه درشل باندې زما لاسونه ولګول، نو چې دا عقیده چې دا د خدای کور دی او دا د بیت الله درشل ده او ما په لاس لګولی دي، نو دی نور څه غواړي د خدای. خو د ده د عشق او د محبت چې دی دا نور هم زیات شي، دی مقام ابراهیم ته لاړ شي، ځکه دا هغه ځای دی چې دلته ابراهیم علیه السلام ولاړو او د بیت الله شریف دیوالونه یې پورته کول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نو دی هغه دی کې موس کوي په واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی باندې عمل کوي، او د ده دا عقیده چې دا ځای دې ته نسبت ابراهیمي حاصل دی، دا ابراهیم علیه السلام بیت الله شریف هغه دیوالونه پورته کړي دي، په دې کاڼي باندې ولاړ، او دې ځای ته نسبت مصطفی صلی الله علیه وسلم حاصل دی، ځکه چې ابراهیم علیه السلام دلته د خپل پروردګار نه سوال وکړو چې ربنا ابعث فیهم رسولا، خدای په دې خلکو کې یو عظیم الشان پیغمبر راولېږي. نو د پیغمبر علیه السلام مبارک دپاره سوال ابراهیم علیه السلام دغه ځای کې کړی دی، نو مقام ابراهیم ته یو نسبت د ابراهیم علیه السلام سره حاصل دی، او یو نسبت ورته نسبت مصطفی صلی الله علیه وسلم هم حاصل. بیا د دغه عاشق دغه سفر جاری وي، الله جل جلاله دې دغه مبارک عاشقانه سفر زمونږ بیا بیا نصیب کړي، او چې څومره خلک په دغه مبارک سفر کې کوتاهي کوي هغوی کې د خدای پاک احساس پیدا کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.